الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا دا د انسان عقل منی چې ابراهيم عليه السلام اور کې نمرود واچول اوس دغه اور څومره دغه اور دومره چې شپږ میاشتې کې تازه شوی او شپږ میاشتې ورته لرګیره چلولي چې دې څه وخت کې اور ته وغورځولو دا تو تاګر کې یو مارغه دی هغه په مخوکه کې اوبه راوړی او په دې اور به اچول چا ورتل داسې کې ورتل دا اور مړ کوم که د شپږو میاشتو انګار دی دا په یو ساس کې اوبو مړ کېږي ورتل دا ماتم پته ده چې دا دومره عظیم اور چې دی په یو ساس کې نه مړ کېږي خو صرف زه دا کار ځکه کوم چې ابراهیم علیه السلام سره د یارۍ حق ادا شي زما دومره وس دی دغې نه په مخ کې مې وس نشته دا چمچورۍ چې دا په دیوالونو ګرځي دی به هغه اور له پوکې ورکولو او تازه کولو به ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځولو ورته مخامخ د نمرود محلو د نمرود لور د محل نه وکته چې ویې کته چې دا خو زما پلار ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو دا اور خو ګلزار شو خو د ګلونو بدي که نه چې ورواي چولو څه وخت کې دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته وایي چې مت درکم ابراهیم علیه السلام ورته نه ویلو وایه دغه وخت کې زما هغه ځای ته رسایي کېږي چې ستا نه کېږي ووایه ورته ویل جبریله نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي چې چا چولې ما راته ګوري هغه پوهېږه او امداد یې پوهېږه اچولې چایم هغه اچولې چې هغه اچولې اپوېږه او کار و ده ور ټوپ کړي څنګه و دی په ټال کېنولو چې ور ټوپ کړي ټال مال نشته ټال نشته زه په خپله ور ټوپ کوم دې ته وایي متوکل علی الله ڈاکٹر اقبال وایي بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی بے اختیار ہے ور ټوپ کړو د نمرود ورته عقل لا سوچ کولو چې ټوپ کم کا ټوپ نه کم او شکول نه نمرود څه شی دی چې تا په اور کې واچي چې څوک دی اچي یا پوهېږه او کار یې پوهېږه اور وې دنګل عزیزانو داسې افسانې دي دې وخت کې چې دې قوم ته خلق وایي او دې قوم ته بیانوي په دې هغه خلق پوهیږي چې کله خلق واقع الله والے دې دلی ته یو پادری راغلی نو اعلان یې وکړو چې دا زما په لاس کې انجیل دی او ستاسو مسلمانانو کتاب چې دی هغه قرآن دی زه د انجیل هم ورته اچوم او قرآن هم ورته واچوئ چې کوم وسوځېدو هغه به په ناحقه او چې کوم پاتې شي هغه به په حقه ټول دل حیران شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه تعالی چې صاحب یو پادری راغلی دی او دا خبره خا راځي شاه ولی الله صاحب ورته راغی پادری ته وایي چې څه وی دا انجیل مورته اچو قرآن مورته واچوئ چې کوم په حق یا به بچ شي او چې کوم په ناحق یا به وسوځي هغه ورته دا قرآن او انجیل چې دی په کاغذ لیکلی دي یا به سوځي یا به نه سوځي ته عیسائی او زه محمدی ما
دلیوالو ته ویل بل کوي اور زو دې لاس په لاس نیسو ور ټوپ کو چې کم په حق ای که محمدی په حق ای اب بچی صحیح به وسودی او کوي صحیح په حق ای محمدی به وسودی زو ته ټوپ کو دلیوال چې په لرګو پسې لاړ پادری او تختې دو تاسو خیال راغی اوس کدی قوم ته وې 13 ورځو کې یو سړی و مارو ور سره لاس کې نیولې نو دا اجازه خوشته کنه چې مار چیچل نه کوي بیا لړم چیچل نه کوي بیا مال راکو معاملاس کې واړو راوړو درې ځله یا حیو یا قیوم او زما په دلاسه چوف امار میونیو په خله کې مم غوتا وارو منډلا یو بل بزرگ جمیل راغی هغه ته وې د امار وای بیړه دې غړ کا شمار څنګه واله ویل زده دموما ویل دمه او کار سمې کې په خدای باور کا داسې منډه ونی و چې په ملت کې رانه خطا شو تاسو خیال راغی قسم په خدای له موچه زده موما تا ته هم چې د لاس کې والا کدی ولا لاس کو د سړی ځای بنې او به کې مولانا اوس ته په ایمان وای چې د یو سړی دومره اعتقاد نه دومره د نمرود لور چې د پاس نه وکته چې دا اور خو گلزار شو تاسو چلو نو محل نه راکوزه شو ولا رااله نو ابراهيم عليه السلام نه تپوس کوي چې دا ته خو زما پلار اور کې وغورځولې دا اور در باندې گلزار ولې شو ویل ما یو کلمه ویله بس دا اور را باندې گلزار شو ویل کومه کلمه دی ویل ما ویل چې لا اله الا الله ابراهيم خليل الله وی دې کلمې در باندې اور گلزار کو ویل او هغه په مغزه کې وی چې لا اله الا الله ابراهيم خليل الله او زما پلار په نه حق دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهيم خدای د نمرود لور عزیزانو دا لا اله الا الله او چې د نمرود غوندي چې د خدای دعوا یې کړې و او پیغمبران په اور کې چولي اور ته ورننه وته او په ابراهيم ایمان راوړو ستاسو زما لونه بداسیو کی یا زمون خزه بداسیو نو عرض مدا و عزیزانو چې دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرگ ته سړی راغی ورته ما ته داسې وظیفه وخای چې وبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویل ورش چې سین لا ورشي سوچ موچ مکو په ورګړی شه او زمانه ما والا بزرگ ورته وی ویل خج چې ورغه چې سین لا ورغه په ورګړی شه او چې سین ونی وخ کته کوله د پیر نامت یې را شو یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله او چې یا الله کړه او بو د پاس روان خو په بو ګرځې دوه بزرگ ته بیا راغی څنګه چلو شو لکه ویل چې زه خلاړم په بو چې ورګړی شوم استان نوم را نه ير شو چې بو ګیرولم څو وخت کې الله مې د خلې نه وته یو بچي دغه وخت کې ستاسو کې بل څو زمان آمد اڑا کی واوی نا وی دا خزی دی واوی چی نا وی دا بچو دی واوی چی نا ایس نو سیوا دا اللہ نا چی پا دا وقت کی دی دریاب کی می دا اللہ نا سیوا بل سوک بچ کو لینش ویل دا یاد لرا پو بو مغا خلق گرزی دیشی چی زرن ارد سوزی او اللہ پا کی راشی داڑا بالکل خالی شی ایس پا کی نئی سیوا دا اللہ نا اغا بخو گرزی دا سکے پا خدای می دی قسمی چې تبه وګوري چې دا روح په سدرۃ المنتهى باندې ناست او دا روح په عرش معلا باندې ناست خو چړه د الله کورش زمونږ د الله کور ابل اورس قربانای چې تاسو کول اول په ایمان وای چې دا قربانای سرمنې د پارم څه سوچ کول چا دا سوچ کولو چې دی مولا له خو نه و ولی نمتیازو تناستو منو دا سنبای را تنوا پاکا کړي ته دغه ورځ باندې مولیانو سره دا ذاتیات شروع ایو راته ما خو خپل مولا له ور نکړې بس لار شو پروام نه کوي
مرستا غوندې دله سرمن که دې ملا ته تلی وی د دې ملا نه لوی دله به بل نه وی ښه دی چې دا ستا سرمن ورته لا نړه ناول خو په سرمنې ده بیا یې صاحبه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه او درې ډېري یو د خپلوانو یو د ځانو یو د غریبانو یو د پلانیانو بیا ماشومان مقرر کړي صاحب پتنوس هم ورکړی تیکڼه هم پکې ایښي دا تقسیموه په دې کورونو باندې دا تیکڼه یې ګرځوه نه په خدای پوهېږئ نه په رسول پوهېږئ نه په قربانۍ پوهېږئ نه په دین پوهېږئ نه په مذهب پوهېږئ قربانی دې وکړه که دا ټوله غوښه دې ځان له ایساره کړه ګنډېر کوله دې 2 کالم نو جایز ده ټوله غوښه قربانی معنا ځان پوهې کې قربانی وی اراقة الدم ته په دغه ورځ وینه تویول دې ته قربانی وی غوښو تقسیمولو ته قربانیانې نه وي د انسانیت تقاضا بیا دا ده چې چا قربانی نه کړي او هغه له 2-2-3 سیره ورکړي چې په مړه خېټه یو 2-2-3 سیره ما خپل ځاني یو غویا اغستی و په 200 کم 21,000 روپۍ باندې 200 کم 21,000 هغه 9.5 منه وختو کور کې مې وویل چې تیکه ونه ګورم ګوره دا غریبان دي او دا ښځې دي او ماشومان دي وړئ خدای مهرباني وه چې 1 بجه کېده تیکه پاتې نه شو ګډوره مې اغستی و په 15,000 روپۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره زه خپل ځاني د ګډ قرباني نه کوم غوا ما کیسه ونیسه او ګډوره چې علم نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره عزیزانو عادت مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو 4 کال به قربانی کوله نو د بیبي خدیجه د پاره به هم کوله ځکه چې هغه سره مینه ډیره هغه ور سره خوارای ډیره کړي نو چا سره دي چې مینه ډیره او هغه د پاره د قربانی وکړه زه درته دغه بیان نشم کوله چې به څومره اجر یو څومره به ثواب بیا مالدار سره وي لکپتی اب چرته زړه غوا کی سونی ولا لکه په چور شرطي پوره شي نو شرطي پوره یعنی اب لس ګډانه لالول شي او هغه بچ دې په غوا کی سونی دا زه چې کوم جمعات کې ناشته منو دینه غیر شاپیرم دا سړي چې اتیانه لالول شي هغه چې وګورې نو پښوګي ګوري کم یو چې ګوري پښوګې به روان کړي دا خو خانان دي کنه دا غیر چاپیر خان دلته یو دی هغه چا ورته نامه واغسته چې پلانیه هغه ټام کو بی وقوفه بیا د زمانه ما یوازې خان نواغستنو مردار به کم خان ور سره وای نو د خانانو ګډان چې وګوري پښوګي اغستی د سیواړه واړه هغه وجه څه ده او بزان لټکی می کی ورتول لال کړي نو قربانی نه قربانی هغه د چړه دی پیو دردیږي لکه د ابراهیم علی السلام زړه دردیدل او د اسماعیل په مړای چاړې خو باندې چړه دی پیو دردیږي دمره پیسې درنه پلاړی شي چې د اړه کې د درد پیدا شي آرام کې نه په دې قربانو جنتونه نشتا دا منځونه خپل وګورئ کاکا اسې ځانم مستړی کوي بس لویه خبره چې دا غدادا چې دا زه د خدای کور شوی نه زما د خدای په ذات قسمی کنه جنت شتا نه د خدای دیدار شتا نه د رسول الله شفاعت شتا ایس نشتا بس یو زناوری او ساروی وانډې خورا او غل کوا او پای ور کوا او سوټي کوا او پچ کوا یو زناوری دا زیدی چې دا الله کور شوی نی تر څو پور مولانا روم وی چې بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون
کن کے درون خانے تو دیگرے چکار دارت کے درون خانے تو پا خدای قسم سینہ میں اوشلوا زڑ میں را بہر کا زڑ میں سیرے کا دنن پزڑ کے میں ہو گورا اے اللہ زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا سکار دی چې دننه راشي چېړه دی د خدای کوري اله به کار کېږي او چېړه دی د دنیا کور وړه دی د شیطان کور وړه دی د ښځې کور وړه دی د بچو کور وړه کې د نور خیالاتو او د خدای کور نو هېڅ لګیا اوسه پتہ به ولګي په لوی لاهور پوه شوې په لوی لاهور به پتہ لګي لوی لاهور دا د ډومبۍ ورځې مازدیګری سړی چې مړ شي او خښې کي کار ټیمي په هغه په قبر کې زړی مازدیګري دغې ته لوی لاهور وایي دغه لوی لاهور به بیا درته پتہ ولګي چې کاش چې زما زړه د خدای کور ته به دا ووایې چې خدای ما بیا دنیا ته واستوه چې ته څه وایې زه به هغه کوم الله به ورته وي زما یو وعده وه او رښتینې وعده وه وینیسئ نو عزیزانو الله دې وکړي چې زمونږ زړه د خدای کور شي چې څو پورې زمونږ زړه د خدای کور شوی نه تر هغې پورې هېڅ نه کېږي